درنو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه میرمن داود علیه السلام ته راغله. ورته یې وویل: داوده، ستا رب عادل دی که ظالم؟ داود علیه السلام ورته وویل: خواره شي، هغه عادل ذات دی، ظلم نه کوي. ښځې وویل: زه یوه کونډه یم، 3 بچي لرم. وړۍ مې ورېښلې، په سره خلطه کې مې کېښودې چې بازار ته یې وباسم. یوه مرغه راغی او خلطه یې یوړه. اوس مې بچو ته څه ورکړم؟ په دې وخت کې دروازه وټکېده. یوه ډله سوداګر راننوتل. داود علیه السلام ته یې وویل: ای د الله نبي، دا مال واخله او اړمنو ته یې ورکړه. داود وویل: د دومره مال د ورکړې سبب څه دی؟ سوداګر وویل: موږ په سمندر کې روان وو. طوفان د کښتۍ یوه برخه ماته کړه. ټول باوري شو چې ډوبېږو. یوه مرغه کښتۍ ته سره خلطه راوغورځوله. وړین تارونه پکې وو. ژر مو کښتۍ وتړله او نظر مو ومانه چې که ژوندي ووتلو نو دا ټول مال به صدقه کوو. داود علیه السلام میرمن ته مخ وګرځاوه. ورته یې وویل: وګوره، الله جل جلاله درته په وچه او سمندر کې ګټه در رسوي. الله څومره عادل دی او بیا یې ټول مال ښځې ته ورکړ. نو درنو لیدونکو، که الله درنه یو نعمت واخیست، پر ځای یې تر هغه ښه درکوي. خو موږ عجله کوو او د الله جل جلاله چارې په منظم ډول مخکې ځي.